زما محترمو موږ ته دا جوماتونه داسې واړه شیزونه ښکاري، د دې وجه نه داسې ډېر ادب موږ د دې نه کوو. بس د چا چې څنګه خوښه یې هغه شانتې په دې جومات کې که د چا په تیز آواز باندې غږ خوښي تیز آوازونه کوي، بعضې خلک پکې منډې را منډې وایي. دا ټول هغه کارونه دي چې کوم د مسجد او د جومات د آدابو خلاف دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي، وایي ده به د جومات دومره ادب کوو، دومره احترام او دومره قدر به کوو، که یو چاته به غږ کوو آواز به کوو، نو عمر رضی الله تعالی عنہ به په خوله باندې په چغه باندې غږ نه کوو. حدیث کې راځي په کاڼي به ویشتو اشاره به ورته وکړه راشه دې خوا. د ډېر ادب او احترام د وجې چې د الله کور دی. د صحیح مسلم په روایت کې راځي برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ورځ به د جمعې څه صحابه کرام ناستو خپل منځ کې مجلس کو، او دا مجلس هم څه د دنیوي امور نو بلکې د دینی امورو. په یوه دینی خبره باندې خبره شروع وه چې الله ته به کوم عمل ډېر خوښ، الله سبحانه وتعالی کوم عمل ډېر خوښوي. یو صحابي وویل زما په نس د ټولو نه غوره عمل چې الله سبحانه وتعالی ته ډېر خوښ دی هغه حاجیانو ته اوبه ورکول دي. ځکه حاجیان په سورلو باندې راشي، اوږد سفر یې کړی، تنده لوږه هغوی ته رسېدلي، او ته د تندې په حالت کې حاجي ته اوبه ونیسي اوبه ورته ورکړي، وی دا عمل الله سبحانه وتعالی ته ډېر خوښ او محبوب دی. بل صحابي ویل زما په نس د ټولو نه بهترین عمل الله ته خوښ عمل چې د الله ورسره مینه ده هغه عمل د مسجد حرام د بیت الله تعمیر دی. تعمیر چې یو سړی د مسجد حرام تعمیر وکړي بیت الله جوړ کړي په خپلو پیسو. بل صحابي را پاڅېدل وایي زما په نس د ټولو نه غوره عمل هغه د الله په لاره کې جهاد دی. دا څومره ښایسته مجلس دی، څومره خوږې خبرې دي. صحابه په دې خبره باندې د یو بل سره لګیا دي چې الله ته خوښه عمل کوم دی، الله په کوم عمل باندې ډېر خوشحالیږي. خو په دې خبرو کې د دوی اوازونه لږ شانتي اوچت شو. کله کله سړی بحث کوي لږ اواز یې په تیز شي، په اوچت غږ باندې بیا خبرې شروع شي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د دوی بحث واورېدو راووتل، ورته غوسه شو چې تاسو په مسجد کې ناست، بیا عام مسجد نه دی مسجد نبوي کې ناست، او بیا په مسجد نبوي کې د منبر رسول سره ناست، په زور او په تیزو اوازونو خبرې کوي. دې ته وایي زما محترمه د مساجدو تعظیم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صحابه ته غوسه شو، تنبیه ورته ورکړه په قلاره خبرې کوي، دا د الله کور دی، په دې کې به ډېر په ادب او احترام سره خبرې کوي.